السلام علیکم ورحمت الله. درنو دوستانو، زموږ د نن ورځ درس دی مووینګ سیلز یا د سیلونو یا حجرو انتقال. دوستانو، موږ کولی شو چې ځینې وخت داسې ضرورت پیښیږي چې خپل معلومات په یو شیټ کې د یو ځای څخه بل ځای ته انتقال کړو. نو دغه انتقالولو ته د سیلونو انتقال یا مووینګ سیلز ویل کېږي. دوستانو، د سیلونو انتقال عموما په دوه طریقو سره سرته رسیږي. اول د ډراګ اینډ ډراپ په وسیله، دویم چې د کاپي کولو په وسیله. راځئ چې همدغه په عمل ډول په شیټ کې وګورو. دلته دوستانو زما ځینې معلومات دي په دغه ټیبل یا لیست یا جدول کې، او دلته هم زه یو بل کوچنی شانتې ټیبل لرم. زه غواړم چې دې ځینې معلومات، نوم او د پلار نوم دلته زه انتقال کړم. نو راځم کوم معلومات زما په کار دي هغه زه سلیکټ کوم یا انتخابوم. کله مې چې انتخاب کړ په همدې بارډر باندې، دا کوم ځای چې انتخاب شوی په بارډر باندې د ماوس هغه نښه دروم. چې کله مې د ماوس نښه ودروله، د ماوس کرزر یا آیکن علامه بدلیږي. ګورئ، کله چې دلته د ماوس کرزر یا آیکن وي دغسې حالت دی، کله چې دلته په بارډر باندې راشي یا سرحد باندې راشي نو د هغې حالت بدلیږي. نو دا زه د ماوس په چپ بټن باندې یا چپ طرف کلیک باندې دا زور نیسم، اتومات دې خواته انتقالوم. دوستانو، هر چیز چې زما خوښه وي همالته زه کولی شم دا انتقال کړم. خو په دې کې دوستانو یو مشکل دا ده چې د اصل اوریجنل ډیټا چې ده کوم ځای کې چې زموږ معلومات پرتې دي هغې څخه ډیټا ایسته کېږي او په کوم ځای کې چې غواړو هلته دا راځي. دوستانو، نو دې لپاره چې دغه ډیټا هلته هم وي او دلته هم وي، نو زموږ دوستانو یو بله طریقه ده. څومره معلومات چې موږ غواړو هغه انتقال کړو، هغه اول سرچ کوو، بیا کنټرول سی یا په همدې معلوماتو باندې رایټ کلیک کوو یا ښي کلیک کوو، کاپي باندې کلیک کوو. دوستانو، چې کله مو کاپي کړه هماغه کوم ساحه چې موږ انتخاب کړې ده هغه دغسې بارډر یا سرحد په دغسې حالت کې راځي. چې کله راغله دا په دې معنی چې همدغه ځای موږ سره فعلا په کاپي کې ده. نو په کوم ځای کې چې زه غواړم هغه کېږدم یا ورسوم دوستانو، نو هغلته د کیبورډ څخه کنټرول وي یا په هماغه ځای باندې درېږم او د ماوس رایټ بټن کېکاږم، کنټرول وي باندې کلیک کوم یا پیسټ باندې. دوستانو، چې هماغه معلومات هم هلته پاتې کېږي په اصل ځای کې یا دلته او دلته هم راځي. چې اول حالت یې د ډراګ اینډ ډراپ حالت و او دویم حالت یې د کاپي کولو حالت و. اوس دوستانو، څنګه یو رو او کالم اضافه کولی شو او څنګه یو رو او کالم له منځه وړلی شو یا یې ډیلیټولی شو، راځئ همدغه په شیټ کې یا په ایکسل شیټ کې په عمل ډول ګورو. دوستانو، اوس زما د ادرس نه مخکې زه یو بل کالم اضافه کول غواړم. فرض مثال زما تذکرې کالم پاتې دی چې ځینې اشخاصو تذکرې شمېرې هم سره ورسوم. نو په هر ځای کې تاسو غواړئ کالم اضافه کړئ، نو په هماغه ځای کې به ودرېږئ او دا حروف چې دا د کالم نمایندګي کوي په هماغې باندې تاسو خپل کرزر ودروئ او چې چپ طرف ته کلیک به وکړئ. چپ طرف ته کلیک به وکړو دغسې تاسو همدغه کالم مکمل سلیکټ کېږي یا انتخابېږي. د کیبورډ څخه شارټکټ کنټرول پلس شفټ پلس وي به کلیک کوئ، اتومات خپله کالم څه کېږي اضافه کېږي. دوستانو، چې کله کالم اضافه شو نو تاسو کولی شئ بیا هغه خپل کالم رینیم کړئ. فار مثال کنټرول شفټ پلس دا د شارټکټ دی د څه شي د کالم اضافه کول، یا تاسو به په هماغه کالم باندې درېږئ، رایټ کلیک یا ښي کلیک او انزرټ بټن باندې کلیک کړئ یا آپشن باندې یا کمانډ باندې، تاسو اتومات هماغه کالم اضافه کېږي. اوس به زه دلته لیکم چې دا د تذکرې کالم دی او راځم دا چې کوم چې تذکرې شمېره چې او په ترتیب سره زه لیکم. دوستانو، دا خو د کالم اضافه کولو. همدارنګه زه غواړم چې رو هر چې ستا خوښه وي نو تاسو کولی شئ هماغې ځای باندې د ماوس ښي کلیک باندې کلیک کړئ او انزرټ کړئ، تاسو ته رو اضافه کېږي. چې دې شارټکټ هم د کالم د شارټکټ غوندې کنټرول پلس شفټ پلس دی. دوستانو، کنټرول شفټ پلس به یو ځای نیسئ او تاسو ته کالم یا رو اضافه کېږي. دوستانو، اوس زه غواړم چې رو یا کالم بېرته له منځه یوسم. نو د له منځه وړلو لپاره هم تاسو په هماغه کوم رو چې غواړئ هغه له منځه یوسئ، د ماوس ښي بټن به کلیک کړئ، په هماغه رو نمبر باندې یا په عدد باندې کوم کالم تاسو غواړئ له منځه یوسئ، رای به شي ډیلیټ به کلیک کړئ، تاسو اتومات هماغه رو له منځه ځي. او همدارنګه که چېرته غواړئ تاسو کالم له منځه یوسئ، هر کالم چې تاسو غواړئ له منځه یوسئ هماغه حروف یا هماغه عدد کالم حرف باندې به درېږئ او رایټ کلیک به پرې کوئ او ډیلیټ علامه به یا ډیلیټ کمانډ به تاسو کله چې زور کړئ نو هماغه حروف تاسو څه کېږي ډیلیټ کېږي. دا و دوستانو چې څنګه موږ کالم اضافه کولی شو، څنګه یو رو اضافه کولی شو، څنګه له منځه وړلی شو، او همدارنګه څنګه کولی شو چې خپل د سیلونو معلومات د یو ځای څخه بل ځای ته کاپي کړو
یا په یو ځای کې پاتې شي او بل ځای ته هم انتقال کړو، یا په یو ځای کې نه وي او په بل ځای کې وي. دوستانو دغه طریقې وې چې ستاسو خدمت ته وړاندې شو. السلام علیکم ورحمة الله.